تازه نوې او په زړه پورې خبر کامیر له کرکټ بورډ سره د سفري ملګرتیا تړون وکړ خو ولې او څنګه ویډیو را سره تر پایه وګورئ په خپله به پوه شئ ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو یو ځلې بیا مو په سلامونو هرکلی کوم د افغانستان او ویسټ انډیز راتلونکو لوبو لپاره چې په هند کې ترسره کیږي د کامیر هوایي شرکت د کرکټ بورډ سره د هوایي سفرونو په ډګر کې د ملګرتیا تړون لاسلیک کړی دی د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دغه سفر لپاره به د کامیر هوایي شرکت د افغانستان د ملي لوبډلې او کرکټ بورډ کارکونکو سره د ټیکټونو په برخه کې له کابل تر نیوي ډیلي او له نیوي ډیلي تر کابل پورې همکاري کوي چې په بدل کې به کرکټ بورډ هم په اړونده برخه کې د یاد شرکت د بازار موندنې په ډګر کې همکار وي افغانستان کرکټ بورډ اجرایي رئیس لطف الله ستانکزي له کامیر شرکت هم مننه کړې ده او په راتلونکي کې له یاد شرکت څخه په نورو برخو کې هم د همکارۍ غوښتنه کړې ده د کامیر شرکت مسؤلین وایي چې دوی خوښ دي چې له کرکټ بورډ سره تړون کوي دوی زیاتوي چې په راتلونکي کې به د افغانستان کرکټ بورډ سره په یو اوږد مهاله تړون هم کار وکړي او خپله همکارۍ به له کرکټ بورډ سره دوامداره وساتي بل نور ته ویل شوي دي چې د کرکټ بورډ اجرایي رئیس لطف الله ستانکزي د کامیر شرکت له مسؤلینو غوښتنه کړې ده چې د افغانستان او ویسټ انډیز لوبو ته چې له افغانستان څخه څوک ورځي هغوی ته د یوه ځانګړې تګلاړه جوړه کړي او تخفیف دې ورکړي چې د یاد شرکت مسؤلینو ورسره د همکارۍ ژمنه کړې ده د یادولو ده چې د افغانستان په کوربتوب افغانستان له ویسټ انډیز سره به هند کې 3 ورځنۍ 3 شلوريزي او یوه ټیسټ لوبه ترسره کوي چې افغانستان کرکټ بورډ پرون دغه لوبو لپاره د شلوریزو او یو ورځنیو لوبډلو نوملړونه هم له نصرانیو سره شریک کړل نو ډېره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو را سره تر پایه ولیدله تر بیا او بل ویډیو پورې د الله په امان